السلام علیکم ورحمت الله. چې څوک کوم خبرې نه کوي نو په کور کې ورته خلک وي د دې ماشوم به د ژبې د لاندې تار وي یا ورته وي د ژبې د لاندې لړه دی، خو دا خبره بالکل غلطه ده. د دې ماشوم چې کوم د ژبې د لاندې تار دی دا بالکل صحیح دی او دا مرض دی. مطلب دا ټنګ ټای ده. اوسو ځینې ماشومان چې هغه ذهني معذوره وي، ځینې ماشومان وي چې هغه کاڼه وي نو اوري نو خبرې نه کوي او خلق بوزي وي دله دا تار کټ کوي یا بل چا کټ کړي هم وي او خبرې بیا هم سٹارټ نه کوي نو هغه ټنګ ټای یا د ژبې تار نه وي، ځکه هغه نه ښه کېږي. چې کله ماشوم ته ووایي چې ژبه رابار که او ژبه د دې شونډې دې ځای ته رارسي، بس د ژبې تار نشته دی، یا دا بره ځای او دا بره تالو ټچ کولی شي نو دا د ژبې لړ نه دی. دې ماشوم ته چې مې ژبه بار که نو دا داسې په منځ کې پکې هارټ شیپ دغه شانتې دا منځ کې قطع جوړ شو. دا صحیح ټنګ ټای د دې ته وایي انکایلوګلاسیا. اوسو د دې اپریشن کول غواړي کله چې دا ماشوم کله پیدا شي دی وړوکی وي او د خوراک نشي کولی نو دا به ولا کټ کې هغې ته وایي فرینکټومي. که چې د خوراک کولو شو دا به یې پرېږدي. چې کله د 2-3 کالو شو او د خبرې شروع کړي او خبرې کوي خو خاص ټکي دي هغه نشي ویلی او یا ژبه انښدي نو بیا به ولا اپریشن کوي او دا ورکوټې اپریشن دی. په دفتر کې په آفس کې دننه معمولي غونته کې نشه ورکي او کټ کی او بیا وینه ودري. درېیمه خبره د ماشوم ته هسې ځان بد ښکارېږي چې زما ژبه بار ته نه راوځي، کاسمیټک افیکټو، نو په دغې حالاتو کې ولا اپریشن کولی شي. او څلورمه خبره چې کله هم خلک آیسکریم خوري نو هغه ژبه راوباسي او دی به ژبه نشي راوښکلی او دی لوی شویږي چې زه آیسکریم نشم خوړی، ما له دا ژبه کټ کوي، مطلب دا تار ولا بیا کټ کړي. هسې بل ماشوم له چې ذهني معذوري یا کون او چاړه وي او تاسو ولا د ژبې تار کټ کوي هېڅ فایده به هم نه کوي، دله به فایده ورکوي. دا د انکایلوګلاسیا. السلام علیکم.